د اذان نیوز محترم لیدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې روغ او جوړ به اوسئ. د نن ورځ مهمو پرمختیایي خبرونو ته ښه راغلاست درته وایو. د نن ورځ تر ټولو دوه مهمه ښکلي خبرونه دا دي چې د افغانستان د موټرو د تولیدي فابریکې بیرته فعالولو هڅې روانې دي. همدا ډول د افغانستان حکومت د تیر جمهوریت له لوري د برېښنا ورپاتې پورونه بیرته ګاونډیو هیوادونو ته ادا کړي. دغه پورونه چې نږدې $9 میلیارډ کېږي د افغانستان د برېښنا د شرکت له لوري بیرته دوی ته ورکول شوي دي. د دې ترڅنګ ځینې نور مهم پرمختیایي خبرونه هم لرو. هیله ده د ویډیو تر پایه راسره پاتې شئ. دا فابریکه د جنګلک په نامه یادېږي. له نن څخه تقریبا 62 کال وړاندې په 1962 کال کې په کابل کې جوړه شوې ده. دې فابریکې کې د موټرانو او د ماشینونو بسته‌بندي، د فولادو ویلې کول، د ښیښو تولید، د فلزاتو تولید، د موټرانو د پرزو ترمیم او تولید، د برقي وسایلو تولید، د واټر پمپونو تولید، د فلزي او برېښنایي تجهیزاتو پرزجاتو د تولید ترڅنګ ځینې نورې ګڼې برخې هم فعاله وې چې څه د پاسه 4,000 مسلکي کسان پکې په کار بوخت وو او همداراز 11,000 شاوخوا کسانو ته یې کاري بوختیاوې رامنځته کړې. خو کله چې په افغانستان کې د جهاد د بریا څخه وروسته پاټکیان په کابل کې واک ته ورسېدل، د نورو فابریکو ترڅنګ یې دا فابریکه هم چور کړه او د کباړ په توګه یې سامان وپلورل. د جنګلک فابریکې د بیا رغونې کارونه پخوا په څېر یو ځل بیا پیل شوي دي. تر اوسه د دې فابریکې د رغونې په اړه پوره معلومات نه دي ترلاسه شوي، خو د دغې فابریکې د بیرته فعالولو لپاره هڅې شروع شوي دي چې په دې سره به په کور دننه ګڼ شمېر بیکاره هیوادوالو ته د کار زمینه او اقتصادي پرمختګ رامنځته شي. تر فتح وروسته د افغانستان د برېښنا په برخه کې لویه ستونزه د برېښنا د ګاونډیو قرضونه وو. د افغانستان د برېښنا شرکت ویان حکمت الله میوندي وایي تر فتح وروسته افغانستان د ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان او ایران هیوادونو هغه قرضونه چې د جمهوریت څخه پاتې وو بیرته ورکړي دي. ښاغلی میوندي زیاتوي پر بانکونو بندیزونه خو بالاخره مو وکولی شول چې د دې هیوادونو قرضداري چې شاوخوا 620 میلیونه امریکایي ډالرو ته رسېده په بشپړه توګه تادیه کړي. ښاغلی میوندي زیاتوي دا د برېښنا په تاریخ کې لومړی ځل ګام ده چې موږ ګاونډیو هیوادونو ته پیش پرداخت پیسې ورکوو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. درنو هیوادوالو، د افغانستان زیاته برخه برېښنا چې ده وارداتي ده. د افغانستان اوسنۍ برېښنا 80% د ګاونډیو هیوادونو یعنې د ازبکستان، تاجکستان او ترکمنستان هیوادونو څخه افغانستان ته واردېږي. وروسته تر فتحې لویه ستونزه چې برېښنا شرکت ته ور د غاړې وه هغه دا وه چې د جمهوریت د وختو د برېښنا پورونه د ګاونډیو هیوادونو پر برېښنا پاته وه چې وروسته د هغه څخه د بانکونو د تحریم او د اقتصادي تحریمونو د ستونزې باوجود موږ وکولای سوای چې ګاونډیو هیوادونو ته یعنې 400 ګاونډیو هیوادونو ته 620 میلیونه امریکایي ډالر زړې قرضدارۍ خلاصې کړو او د دې ترڅنګ چې مو زړې قرضدارۍ خلاصې کړې د برېښنا په تاریخ کې د لومړي ځل دپاره موږ ګاونډیو هیوادونو ته مخکې اداینه یا پیش پرداخت هم وکړي. د دې ترڅنګ پر داخلي منابعو هم کار روان دی. موږ د یو ستراتیژیک پلان د مخې د 15 کاله په اوږدو کې به د داخلي منابعو پر مټ باندې 210 میګاواټه برېښنا ولرو. د افغانستان د مالیې وزارت ویان احمد ولي حقمل له ملي راډیو ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي دي چې د اسلامي امارت له بیا واکمنېدو وروسته په ټولو دولتي اداراتو کې له فساد سره جدي مبارزه شوې ده چې له امله یې د ملي بودیجې د لګښت په برخه کې فساد کچه 0 ته ټیټه شوې ده. ښاغلی حقمل زیاتوي چې د روان کال په پرتله به راتلونکی کال ټولو وزارتونو ته زیاته پراختیایي بودیجه په واک کې ورکړل شي. د نوموړي په وینا سږکال د مالیې وزارت ته 1.5 میلیارد افغانۍ بودیجه منظوره شوې وه چې 90% یې لګول شوې ده او پاتې نوره به هم تر ټاکلې مودې په ښه توګه مصرف شي. په همدې توګه د افغانستان اسلامي امارت مرکزي ویان ذبیح الله مجاهد پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي
چې افغانستان له فساد څخه خالي هیواد ده. ښاغلي مجاهد زیاته کړې ده د نړیوال شفافیت په محاسبه کې افغانستان په 162 درجه کې قرار لري چې دا د افغانستان د شفافیت لپاره یو ښه موقع. د افغانستان د روغتیا وزارت وايي هوډ لري چې د افغانستان روغتیايي سکتور له نړیوالو معیارونو سره برابر کړي. د عامې روغتیا سرپرست وزیر ډاکټر قلندر عباد فاریاب ولایت ته د سفر په ترڅ کې د دغه ولایت له مسؤلینو سره په لیدنه کې ویلي دي چې ټول هیواد کې روغتیايي خدمات په ښه بڼه وړاندې کیږي او د عامې روغتیا وزارت هڅې پیل کړي ترڅو د هیواد روغتیايي سکتور له نړیوالو معیارونو سره برابر کړي. د هیواد په 12 ګمرکي بندرونو کې د الکترونیکي سکینرونو د نصب کولو طرحه منظور شوې ده. د اقتصادي کمیسیون په غونډه کې د خصوصي سکتور له لوري د هیواد په 12 ګمرکي بندرونو کې د الکترونیکي سکینرونو د نصب د کور او ښار جوړولو وزارت پر اقتصادي طرحه او یو شمېر نورو موضوعاتو باندې بحث وشو. په غونډه کې چې د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال محترم لا عبدالغني برادر اخوند په مشرۍ جوړه شوې وه، تر هر اړخیز بحث وروسته د خصوصي سکتور له لوري د هیواد په 12 ګمرکي بندرونو کې د سکینرونو د نصبولو طرحه منظوره شوه. د دې طرحې له مخې به خصوصي سکتور د عامه خصوصي مشارکت له لارې پر دې پروژې شاوخوا 8 میلیارد افغانۍ پانګونه کوي. د اقتصادي کمیسیون په دغه غونډه کې د کور او ښار جوړولو وزارت پر اقتصادي طرحې هم بحث وشو. همدا ډول د بغلان ولایت اړوند د بوغابي کوتل سړک په اساسي ډول جوړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. د ټولګټو چارو وزارت ویان محمد اشرف حقشناس پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د ټولګټو وزارت لخوا د بغلان ولایت اړوند د بوغابي کوتل د سړک چارې د 2 میلیون افغانیو پر ارزښت د بغلان ولایت د محترم والی د یاد ولایت د ټولګټو ریاست رئیس او یو شمېر سیمهییزو مسؤلینو په شتون کې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د ښاغلي حقشناس په خبره یاد سړک چې 2.1 کیلومتر اوږدوالی او 9 متره پلنوالی لري د سیخ لرونکي کانکریټ اچولو چارې یې د ټولګټو چارو وزارت لخوا بشپړې شوې دي. د افغانستان د مالیې وزارت وايي هڅه کوي چې د ملي بودیجې له لارې د خلکو ستونزې حل کړي. د مالیې سرپرست وزیر محترم ملا محمد ناصر اخوند د غزني ولایت د ولسوالانو سره په لیدنه کې ویلي دي هڅه کوي د ملي بودیجې له لارې د خلکو ستونزې حل کړي. په ورته مهال لیدنه کې د یاد ولایت ولسوالانو د راتلونکي مالي کال په بودیجه کې د لا زیاتو پرمختیایي پروژو د ځانګړي کولو غوښتنه کړې ده. دغه راز د مالیې سرپرست وزیر هم په یاد ولایت کې د پروژو د پلي کولو ډاډ ورکړی ده. همدا ډول د یو بل خبر له مخې په کندوز کې د 15 میلیونه افغانیو په ارزښت یو پل جوړ شوی ده. د کندوز د ټولګټو چارو ریاست وايي په 15 میلیونه افغانۍ یې په قلعهزال ولسوالۍ کې یو ویجاړ شوی پل تر رغولو وروسته ګټې اخیستنې ته سپارلی ده. د یاد ریاست سرپرست رئیس عبدالخالق حکمل وايي دا پل د جوړېدو کارونه په تیر لړم میاشت کې پیل شوي وو چې نن ورځ یې کارونه پای ته ورسېدل او ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. همدا ډول د یو بل خبر له مخې په ننګرهار ولایت کې یو لوی سوداګریز مارکیټ جوړېدو چارې پیل شوي دي. د ننګرهار ولایت د کار او ښار جوړولو محترم ریاست مسؤلین وايي د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد ښار کې د 360 میلیونه افغانیو پر ارزښت د یو ستر سوداګریز مارکیټ چارې پیل شوي. د یاد ریاست په وینا دغه مارکیټ په 6 پوړونو کې جوړیږي چې د غزنیزو چارو د کیفیت خوندیتوب او د معیار څارنه د یاد ولایت د کور او ښار جوړولو ریاست په غاړه ده.